بادشاه دا یوه خبره واوره، زما دغه کرته دغه کمیس چې د ایمانه سره یې زما د قسم یې چې ستا پر ګرده بادشاهي نه درکوم، چې ستا ګرده بادشاهي راکړې او زما دغه ایمان له دغه کرتې سره دا کرته نه پر درکوم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه قاصد دا د کسرا بادشاه لره ورغلی، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه راستولی و، نو دا قاصد په زړو کپړو کې و، زړه کرته یې اغوستې وه. نو دا د کسرا بادشاه ته چې ده کوم دعوت ورکړي د ایمان او د کلمې، نو هغه دی پر وخندل. ول دا پیغام د چا دی؟ ده ورته دا پیغام زموږ د امیر المؤمنین عمر ابن خطاب دی. نو د کسرا بادشاه ورته وویل چې ته دا پرېږده، ته څه شی وایې؟ زما د کسرا د بادشاهي نیمه خزانه دا تا او ستا ملګرو ته درکوم، دا خبره پرېږده، دا د کلمې و د دینو دا ماته مه کوئ، ته یې څه شی غواړې؟ ته ته زه څه شی درکړم؟ نیمه خزانه د کسرا دا ته زه درکوم. دا صحابي ډېر غریب و، زړې کپړې یې وې. دې د کسرا بادشاه ته ویل، ول بادشاه دا یوه خبره واوره، زما دغه کرته دغه کمیس چې د ایمانه سره یې زما د قسم یې چې ستا پر ګرده بادشاهي نه درکوم، چې ستا ګرده بادشاهي راکړې او زما دغه ایمان له دغه کرتې سره دا کرته نه پر درکوم. د هغو سره د ایمان قدر و، لیکن نن له موږ سره د ایمان قدر نشته، ځکه موږ دروغ وایو، ځکه موږ په کاروبار کې دوکې کوو، ځکه موږ فراډ کوو، موږ حقوق نه پر ځای کوو. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه دا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له یو کافره زه په 1000 اشرفۍ او 2 رومي مریانې ورکړم. حضرت بلال یې ځینې واخیستې، حضرت بلال مریی و. نو حضرت ابوبکر صدیق 1000 اشرفۍ 2 رومي مریان، هغه ډېر ښایسته ځوانان ول، او 1000 اشرفۍ روپۍ یې ورکړلې، پیسې. بیا یې بلال جان واخیستې. د حضرت بلال یو دوست و، د ابوبکر صدیق یو دوست و، ابوبکر ته بیا ویل ته ډېر ښه کاروبار کوې، ته دغه تور مریی، بلال خو د رنګ له خوا په رنګ تور و، دا خلک په 100 اشرفۍ نه کوي، تا په 1000 اشرفۍ باندې او بیا 2 رومي مریان دې پر ورکو او دی دې واخیست. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته ویل، ول ته ډېر خطا وتلی، د ده په زړه کې چې کوم ایمان دی او د دغه ایمان سره اوس خو ما 1000 اشرفۍ ورکړي، 2 رومي مریان مې ورکړي دي، که چیرې د بلال مالک ما ته ویلي وای چې دا ګرده کائنات راکړه او زه د دې کائنات مالک وای، ما دا ګرده کائنات ورکوي او بلال ما جن اخیستی، د ده سره هغه سرمایه او قیمت او ایمان ورسره دی. څونه قدر او قیمت د ایمان ورسره دی. ول اوس خو 1000 اشرفۍ او 2 مریان دي، که د بلال مالک ما ته ویلي وای چې دا ګرده کائنات راکه بیا بلال درکوم،
ما ګر د کائنات ورکوي بلال مې جن اخیستی د ایمان په وجه سره. ایمان ډېر لوی غټ دولت دی.